انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا د درود شریف ویلو برکاتو کې یو برکات داده من صلی علی 100 چا چې ما من سلزله درود شریف وی صلی الله علیه وسلم که سړی وی سلزله ویلو باندې 3 منټه نه لګي لیکن دومره اوچت مقام الله ورکی كتب الله بین عینیه دا ورته ملاویږي سلزله درود شریف وی نو گویا د دو 1000 ګناونه الله تبارک و تعالی معاف کړو سلزله درود شریف وی الله تبارک و تعالی دل 1000 نیکانه د اعمال نامې کې ولیکلي سلزله درود شریف وی د غیدی برکت الله تبارک و تعالی د دو زرو مرتبه او چت کړلې لیکن وسره بل عمل ملاویږي بل فضیلتم نه غدا ده چې كتب الله بین عینیه براءه من النفاق الله د په سترګو میز کې په دې وچې باندې ولیکي چې دا سړی منافق نه دی د منافقت نه بری دی دی منافق نه دی دویم نمبر وبراءة من النار او دا سړی جهنمی نه دی او دریم نمبر واسکنه یوم القیامة مع الشهداء او د قیامت پر ورځ باندې ته انسان کله پاسی د درود شریف د برکت دی وجنا چې سلسله رزق د درود شریف ویلو الله تبارک و تعالی بده شهداء په صف کې پاسي دومره لوی مقام دی دومره لوی فضیلت دی د درود شریف د ویلو چې هغه سلسله درود شریف وي زر نیکانه ملاوي شلي زر ګناونه معاف شلو زر درجه اوچته شلي او د سره په وچه باندې ولیکل شي سړی منافق نه دی په وچه باندې ولیکل شي سړی جهنمی نه دی او د قیامت پر ورځ باندې شهدا او صف کې الله تبارک و تعالی پاسي څومره اوچت مقام دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی من قال جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو اطعب 70 ملکا الف صباح چاچ دا درودوی جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو چا اللہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا زما دی طرفنا اغا بدلور کی چک کمی اغا اہل لے د دې دومره لوی فضیلت ته یو ځل ویلو د وجې نه اطعب 70 ملکا الف صباح زر ورځو پورې 70 فرشتې مسلسل د ثواب لیکي او غوښتل شي لیکلو سره څومره آسان درود شریف دی ټیم په څومره لګي جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم بما هو اهل لس سکند نه لګي 70 فرشتې به تعالی پاره زر ورځو پورې د ثواب لیکي څومره لوی اجر دی څومره لوی چې کوم دی هغه فضیلت دی لہذا درود شریف اهتمام کول پکار دی